السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل اتیایم آیت نمبر 180 بوائیو. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. د ماډیر عزتمند اوریدونکو په دې آیتونو کې الله تعالی د بخل باره کې خبره فرمایي دي. دا الله فرمایي ولا يحسبن الذين یبخلونا، او ګمان دې نه کوي هغه خلق چې هغه بخل کوي بما په هغه مال باندې یا په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړې د هغه تعالی تعالی من فضله د خپل فضلنا. چې ګمان دې نه کوي هو خیر لهم چې کني دا بخل بهتر د دوی د پاره. اصل کې الله په دې آیت کې او په دې حصے کې الله فرمایي چې کوم خلق بخیلان دي او مال خرج کوي نه د الله په لار کې، بلکې دومره بخیلان نمشته چې په ځان باندې او په بچو باندې مال نه لګوي. او بیا هغه بخیلان چې هغه خپل مال نه زکات نه وباسي، د حقدارانو ته خپل حقونه نه ورکوي، نو الله فرمایي چې د دوی دا ګمان دا چې دا زخه قوم نه. الله فرمایي بل هو شر لهم، بلکې دا بخل چې دا بد د دوی د پاره، دا شر د دوی د پاره. ځکه چې بخیل سړی چې دا یو خوغه هر وخت مال شماري، مال سنبلوي، نو دی او ډېر خوشحال وي. بس کا فقیر رضی او کا خپل رضی او کا پردې رضی او کا د زکات وخت رچی هغه د نه ور کوي، نو دی خوشاله چې ماده سي بچت وکړل او دا خو ډېر ښه کار کوم. نو الله فرمایي چې دا بخل کول د دې د پاره بهتر نه، د دې د پاره غوړه نه ده، یا دې د پاره ښه کار نه ده، بلکې د دې د پاره شر ده. په دې بخل کولو کې د دې نقصان ده. الله فرمایي بیا الله فرمایي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. زردا چې اورواب چول شي د دوی غاړو ته توق زندای چې ما هغه مال بخلوا به چې دې کوم مال سره بخل کړي دا یوم القیامت، قیامت پورز، یعنی قیامت پورز هغه مال چې دې بخل کړي دا ور باندې، شومتوبه کړي دا ور باندې، کنجوسی ور باندې کړي دا، مال نه د لګولې، سنبل کړي دا او سنبل کړي دا. الله فرمایي چې دغه مال دا بداسي شي چې قیامت پورې به د دې غاړې توروا چول شي او د دې د غاړې زندۍ به جوړ شي، توق به جوړ شي، و به تړل شي دې سره لکه څنګه پړی سره چوک سپې تړي. او د دې آیت او د دې الفاظو تفسیر چې دا په حدیثو کې به راغلی دا. یو خدا دا چې نبی علی السلام فرمایي چې بخل اور ایمان دا په یو زړه کې نه جمع کیږي. یعنی کوم زړه کې چې ایمان وي نو د زړه دا بخیل نشي کېدلی، او کوم زړه کې چې بخل وي
نو پدې کې ایمان نشی راتللې. او بل حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه روایت کړي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چاته الله تعالی مال ویر کی او بیا دا سړی د دې مال نه زکات نه ور کوي نو قیامت پورې چې به امدغه مال چې دې زکات پکې نه ده وبستلې یو د گنجی مار په شکل کې براشي او داغه بدوي سترګي وي داغه مار تور سترګي وي او هغه مار چې دا هغه بد دي غلې ته وروا چول شي غاړې ته به وروا چول شي او بیا به دغه سړی چې په دنیا کې بخل کړي دا په خپل مال باندې زکات نه دی ور کړي دغه مار به د خلی دواړو طرفونو نه دا مار به چیچی یو طرف نه به امرا کاږي او بل طرف نه به امرا کاږي او بیا ورته دا مار یای چې زه د تا مال یما او زه د تا خزانه یما چې تاسو جمع کړي هم په دنیا کې نو څومره لوی سزا ده دې د وجنه بخل نه دی کول پکار بلکې بخل په ځای باندې سخاوت پکار ده خرچا پکار ده اسراف هم نه پکار خدا دا چې خپل مال په جایزو کارونو کې استعمالول او په خو کارونو کې استعمالول او چې الله مال درکړي په خپل ځان او په خپل بچو باندې استعمالول او چې کله د زکات وخت راشي زکات ورکول او کله چې د صدقې وخت راشي نو صدقه ورکول د خپلوانو د غریبانو د یتیمانو د حقدارانو د پړوسیانو د مالدارو حق ادا کول چې الله مال ورکړي نو دا مال خو دی الله دا خو د انسان نه ده بلکې دا دی الله د چې ورکړي دا الله ځکه چې الله په خپل فرمایي ولله میراث السماوات والارض او خاص الله د پاره دا میراث د اسمانونو او د زمکې د زمکه او اسمان د خو دی الله دی دا خو د هیڅ چا نه دی بل د دې حقيقي مالک دا الله دا او کوم سره دین او د الله دی الله متبطور امانت رکړي دي بطور ازمایش مونږ تر کړی دي والله بما تعملون خبير او الله تعالی په هغه کارونو باندې چې تاسو کوی په هغه باندې خبر ده اوس ترجمه ته متوجه شو ولا يحسبن الذين غمان دین کوي هغه خلق يبخلون چې بخل کوي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي وي هغه تعالی من فضله د خپل فضلنا هو خیر لکم چې کني دا بخل خدا دي د پارا بلکې هو دا بخل کول شر لهم دا بد دا غوی د پارا سيتوقون زردا چې دا غوی د غاړي زندۍ بشي ما اغه مال بخیلو چې بخل کړي دا غوی به پاغه سرا یوم القیامت د قیامت پرز ولله یو خاص الله د پاره دا میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او د زمکه والله بما تعملون خبير او الله تعالی په هغه کارونو باندې چې تاسو کوي خبر ده الله د پدی سبق باندې متپویا او الله د پدی باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین.